हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ګورې مونږه جاوا ویلې انټروډکشن ټو جاوا صحیح شوه جاوا چې دا مونږ ویلې جاوا اصل کې د سی او سی پلس پلس نه منځته راغلی صحیح شوه که مونږ جاوا ته وګورو د سی نه سینټیکس راخیستل شوی ده خپله جاوا د لیکلو طریقه چې ده رولز ریګولیشنز چې دي د لیکلو طریقه هغه سینټیکس د سی نه راخیستی او د سی پلس پلس نه بیا څه راخیستل شوي دي آبجیکټ اورینټډ ټیکنیکس آبجیکټ اورینټډ دا تخنیکونه دي بعضې آبجیکټ اورینټډ دا یې د سی پلس پلس نه کاپي کړي صحیح شوه که موږ سی ته وګورو نو سی پروسیجرل وایي وخت کې پروسیجرل څه ته وایي دا به تاسو لږ وروسته واضح شي سی پلس پلس چې دا هغه آبجیکټ اورینټډ ده آبجیکټ اورینټډ مطلب دا ده د دې لارې موږ کولی شو یو ځل کوډ ولیکو بار بار یې استفاده کړو صحیح شوه یو ځای کوډ ولیکو یو ځل د هغې نه یو ځل نه زیات استفاده کولی شو موږ صحیح شوه دې باره کې موږ تفصیل سره خبرې کوو ښه جاوا چې ده هغه په څو شکله باندې ده ښه یو هغې ته موږ وایو ایس ای مطلب سټینډرډ ایډیشن صحیح شو سټینډرډ ایډیشن بل ایډیشن چې ده بل شکل چې ده د جاوا هغې ته موږ وایو ای انټرپرایز ایډیشن انټرپرایز ایډیشن په دې معنی چې داسې سافټویر چې هغه ډېر لوی سافټویر او آنلاین ده انټرپرایز ایډیشن تاسو په دې کې جوړولی شئ په جاوا کې ښه ایس ای سره کوم اپلیکیشن جوړوي ای څنګه کوم اپلیکیشن جوړوي دې ته موږ راځو اوس تفصیل سره یې وایو او بل د مایکرو ایډیشن او یا هم موبایل ایډیشن مایکرو یا موبایل ایډیشن هم ورته ویل کېږي صحیح شوه موبایل ایډیشن سټینډرډ ایډیشن انټرپرایز ایډیشن اینڈ مایکرو ایډیشن یا موبایل ایډیشن صحیح لیټ سپوز تاسو یو ارګنایزیشن ته ځئ یو وزارت ته ځئ هغې ته تاسو وایي یا پوهنتون ته ځئ ورته وایي زه تاسو ته یو اپلیکیشن جوړوم نو هغه به تاسو ته وایي ته څه رقم اپلیکیشن جوړوئ اپلیکیشن په 3 رقمه جوړولی شو موږ صحیح شوه کوم دي ډیسکټاپ بیس اپلیکیشن صحیح شو آفرین ویب بیسڈ اپلیکیشن نیکسٹ از موبایل بیسڈ اپلیکیشن موبایل بیسڈ اپلیکیشن او بیسډ په اساس چې جوړ شوی وي یعنی مطلب یې دا ده که ته غواړې ډیسکټاپ بیسډ اپلیکیشن جوړ کړي یعنی ډیسکټاپ بیسډ اپلیکیشن څه معنی داسې یو اپلیکیشن چې هغه یو انسټالیشن فایل ولري ښه څه ولري انسټالیشن فایل ولري مثال خبرې که تاسو غواړئ یو ډیسکټاپ بیسډ اپلیکیشن په لس کمپیوټرو کې استفاده کوئ په هر کمپیوټر کې به ځان ته انسټالوئ لکه ایکسل صحیح شو هغه آنلاین نه ده چې په یو سرور کې واچو یو کمپیوټر کې او آنلاین د هر کمپیوټر نه ورشو هغې کې هغه استفاده کو یا هغې ته ور داخل شو هغه خلاص کو هغې نه استفاده وکړو نشئ کولی تاسو صحیح دا باید څه ولري انسټالیشن فایل ولري لکه ورډ ایکسل پاور پوینټ فوټوشاپ دا ټول دا ډیسکټاپ بیس اپلیکیشن دی یا د دواخانو لپاره یا د خیاطان نن سبا دا هم ډېر اپلیکیشن ورته جوړېږي دوی داسې یو سافټویر جوړوي چې په یو کمپیوټر کې انسټال شي مطلب یې دا ده چې دا سنګل انټرفیس ولري څه شی ولري سنګل انټرفیس ولري سنګل انټرفیس څه مطلب په یو وخت کې یوه صفحه ولري یو وخت کې یو کس استعمالولی شي یو نه زیات نشي استعمالولی کلیر سو دس از کالډ ډیسکټاپ بیسډ اپلیکیشن که چېرته سنګل انټرفیس ولري یو یعنې دا آنلاین نه ده ښه اوس دلته راځو ویب بیسډ اپلیکیشن څه مطلب یو ویب سایټ لرئ تاسو ویب سایټ مو جوړ کړی ده ویب بیسډ اپلیکیشن مطلب ویب سایټ تاسو کولی شئ هغه یو سرور ولري آنلاین او آنلاین د هغې نه څه وکئ هغه اکسس کوئ تاسو آنلاین هغه ویب سایټ ته داخل شئ تاسو مثال د کانکور نتایج چې راځي که نه وزارت معارف یو ویب سایټ لري کانکور نتایج چېرته اعلانوي په ویب سایټ داخل کړي هر څوک کولی شي آنلاین انټرنیټ لارې نه هلته لاړ شي خپله آی ډي ولیکي او خپل رزلټ وګوري همداسې ده که چېرته دا ویب بیسډ اپلیکیشن نه وای یعنی آنلاین نه وای نو بیا به څه کېدل که ډیسکټاپ بیس وای لاین کې به ټول خلک ولاړ ول ورته ویل به زما دا آی ډي ده رزلټ زما وګوره د سره به وخت هم ډېر ضایع کېده او مشکل هم و صحیح شوه نو ویب بیسډ اپلیکیشن هم ته جوړولی شي یعنې ویب سایټ ورته جوړ کړه نو ته که ډیسکټاپ بیس اپلیکیشن جوړوې بیا هم جاوا کې جوړېږي او که ته غواړې ویب بیس اپلیکیشن جوړ کړې بیا هم جاوا کې جوړېدلی شي ښه اوس راځو یو کس تا ته وایي ما ته د موبایل لپاره یو اپلیکیشن جوړ کړه څه لپاره جوړ کړه موبایل لپاره
نو موبایل بیس اپلیکیشن مطلب دا صرف د موبایل په خاطر تاسو یو اپلیکیشن جوړوئ موبایل کې څه کېږي انسټالیشن کېږي د دې بس وګورئ تاسو یو گیم ډاونلوډ کړئ په موبایل کې هغه واچوئ کمپیوټر ته آیا کمپیوټر کې انسټالیدلی شي نشي انسټالیدلی صحیح ده موبایل کې نه انسټالېږي آفس تاسو وګورئ ورډ ایکسل پاور پوینټ دا موبایل کې ډاونلوډ کړئ انسټال یې کړئ هماغه ویسې په کمپیوټر کې نه چلیږي یا د کمپیوټر راوړئ موبایل ته واچوئ نه چلیږي ولې ځکه چې دوی بیسډ فرق کوي دا موبایل بیسډ ته هغه ډیسکټاپ بیسډ او ویب سایټ چې دا کولی شي تاسو موبایل کې هم خلاص کړئ ځکه دا انسټالیږي نه دا ویب سایټ ته دا براوزر لري تاسو ګوګل کروم یا اوپیرا هغې کې تاسو ویب سایټ نوم لیکئ سرچ کوئ خلاص صحیح شو او ډیسکټاپ بیس خو بیا صرف د کمپیوټرو لپاره ښه اوس وګورئ که چېرته تاسو غواړئ ډیسکټاپ بیس ویب بیسډ یا موبایل بیسډ اپلیکیشن جوړ کړئ تاسو باید جاوا کې یو ټیکنالوژي انتخاب کړئ یو ایډیشن انتخاب کړئ مثال که ډیسکټاپ بیس اپلیکیشن جوړول غواړئ تاسو باید سټینډرډ ایډیشن ووایئ په جاوا کې که چېرته تاسو ویب بیسډ اپلیکیشن وایئ باید ته یعنې انټرپرایز ایډیشن ووایئ انټرپرایز ایډیشن څه مطلب د جاوا داسې یو شکل صحیح ده داسې یو شکل چې د هغه یو ویب سایټ جوړولو لپاره یو داسې سافټویر جوړولو لپاره استعمالیږي چې د نړۍ په سطحه تاسو کولی شئ هغې ته لاسرسی ولرئ لکه ویب سایټ فیسبوک ته ته که امریکا ته لاړ شي که هند ته لاړ شي که دلته راشي لاسرسی ورته لرئ مشکل نشته دا یو انټرپرایز ایډیشن ویلی شو یا مثال یو بانک ده بانکینګ سیسټم ده یو بانک ده هغه مختلف برانچونه لري کېدای شي په نورو هېوادونو سره هم ولري هلته برانچونه ولري دې ته وایي انټرپرایز ایډیشن یعنې ډېر لوی یو اپلیکیشن جوړوئ تاسو ها هغه نه بعد موبایل بیس اپلیکیشن که چېرته موبایل بیس اپلیکیشن جوړول غواړئ جاوا کې به ته کوم ایډیشن وایې می به وایې مایکرو ایډیشن or we can say mobile based application or mobile edition صحیح ښه اوس که تاسو ډیسکټاپ بیس وایئ که ویب بیس وایئ که موبایل بیس خو شروع به د کوم ځای نه کوئ سټینډرډ ایډیشن نه ولې آیا زه نشم کولی ډایرکټ ای ووایم یا موبایل ایډیشن ووایم ویلی شي خو ډېر به سخت دي درته ښه ده چې تاسو د اساسات د جاوا نه شروع کړئ یعنې سټینډرډ ایډیشن یاد ساتئ د دې ټولو اساس چې ده په دې باندې جوړ شوی په دې باندې ایښودل شوی سټینډرډ ایډیشن ته چې سټینډرډ ایډیشن ووایې په دې کې بیسکس نه شروع کېږي بیا ته کولی شې ای کې یا می کې کار وکړې مشکل نشته خبرو پوهېږئ دا خو معرفي د جاوا ده ښه فلحال مونږ کوډ ته نه ورځو یودم صحیح شوه ښه تاسو ما ته دا وایئ what's the difference between software and application فرق څه شی ده Software are used in computer. Application is something that we can use in both. but we can use applications in computer فرق نه لري تاسو وایئ سافټویر سره مختار کمتر استفاده میشه اپلیکیشن که از در کارهای روزمره استفاده میشه باز هم سافټویر هم استفاده شده میتونه اپلیکیشن کوم استفاده کوي چې اپلیکیشن سره یو خاص کار لپاره Very good. کلیر دا چې دا سنگل پرپز ده صحیح ده سنگل پرپز لپاره دا موږ استعمالو یو هدف یو خاص کار لپاره موږ دین استفاده کوو ښه دا زموږ کار نه و دا عموم کې ما چې یو پوښتنه وکړه تاسو ذهن کې به سوال پیدا شوی چې دا اپلیکیشن وایي ولې سافټویر نه وایي سو اپلیکیشن یو سافټویر کېدای شي خو هر سافټویر اپلیکیشن نه ده ولې تاسو د ملي تلویزیون کله واورئ وایي زموږ اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ موبایل کې ولې سافټویر نه وایي ځکه هغه اپلیکیشن یو خاص کار تر سره کوي چې د هغې برنامې وړاندې کوي بس هغه اپلیکیشن کې موږ کولی شو نت استعمال کړو نه موږ محاسبه کولی شو هغې اپلیکیشن داخل کې د ملي تلویزیون کې نه موږ د هوا حالات معلومولی شو هغې کې نه وینډوز ته راشئ وینډوز کې ته کلکولیټر لرې ژبې لرې یو سافټویر ده که نه ډیزایننګ لرې ورکې لینګویجز لرې ورکې هر څه ملټي پرپز شو په دې کې ته براوزر انسټالوې انټرنیټ استعمالوې هر څه کولی شي مطلب دا سافټویر چې ده هغه سنګل پرپز نه ده ملټي پرپز شو هغه صحیح شو څه شی شو ملټي پرپز شو یو نه زیات کارونه تر سره کولی شي یو وخت کې لیکن اپلیکیشن یو سنگل پرپز لپاره استعمالیږي کلیر نو ځکه زه درته وایم اوس که ته یو وزارت ته یا
د پیغمبر چې مخکې نمونه واخیستل دی خلکو ته تاسو اپلیکیشن جوړوئ ولې هغه یو هدف لري چې ماته دا کار وکړي بس نور هیڅ کار دی نه کوي صحیح شو هغې ته نشي کولی خپل مصارفت عواید ورکړي ولیکي نه هغې لپاره به ته ډیسکټاپ بیس اپلیکیشن جوړ کا یو دانه چې داخلي کارونو لپاره استعمالیږي او ډیسکټاپ بیس اپلیکیشن همداسې ویل کېږي چې داخلي کارونو لپاره استعمالیږي مثال یو اداره که خپل د کارمندانو معاشات لیکي چې څومره معاشات لري حاضریګانې دي قراردادونه دي یا مصارفات دي څه ضرورت لري چې دا آنلاین خلکو ته وښیي ضرورت یې نشته چې ویب بیسډ اپلیکیشن ورته جوړ کړي چې ودرې زه وګورم چې دې څومره مصارفات دي نو ضرورت یې نشته مثال یو دواخانه ده دوا خرڅوي د ورځې راځي ورته سټاک هر څه سیلینګ پرچیزینګ کوي نو څه ضرورت ده دا نورو خلکو ته آنلاین وښیي نه ضرورت یې نشته سو ډیسکټاپ بیس اپلیکیشن بیا داخلي کارو لپاره انټرنل کارو لپاره موږ څه کوو استعمالوو ویب بیس بیا ته کولی شي مثال راشئ دا آنلاین کارونه چې کېږي لکه خبرونو ویب سایټونه بی بی سی ډاټ کام ازادي راډیو تاسو کولی شئ هر څوک هلته خبر وګوري یا اډمن کولی شي په آنلاین طریقې نه انټرنیټ لارې نه داخل شي ورته سی پینل ورته وایي ښه داخل شي ورته یو خبر ډیلیټ کړي اپډیټ یې کړي یا سلیکټ کړي یا انزرټ کړي نوې خبر اضافه یې کړي مطلب کولی شي آنلاین طریق نه انټرنیټ لارې نه ته هغې چینجز راولې تغییرات ورکړې راولې صحیح شو کلیر نو دا خبرې وې د جاوا باره کې نو جاوا 3 ایډیشن لري د هر رقم اپلیکیشن جوړولو لپاره ځانته ایډیشن لري ویب بیس کې ستاسو HTML ضروري دی ما نه غوښتل چې ډېر ډیټیل ته ورننوځم زه یو څه معلومات درکوم درته صحیح ده ګورئ راځئ داسې به درته ووایم ستا خبره خپله ځوابېږي اوس تاسو که غواړئ هر یو اپلیکیشن جوړ کړئ که ډیسکټاپ ویب بیس موبایل بیس تاسو باید دوه برخې وایئ د اپلیکیشن چې ته موږ وایو فرنٹ اینډ بل ته موږ وایو بیک اینډ په دې باندې ځان پوه کړئ ډېر اسانه ده ښه what is front end and back end front end هغه صفحې ته وایي چې د هغې له لارې نه ته معلومات ورکوې او را اخلې ان ډیټابیس کې ذخیره کوې یا ډیټابیس نه را اخلې مثال ما د کانکور نتایجو مثال لرک تاسو ته یو صفحه خلاصېږي که نه که نه ډیټابیس ته ځئ کمانډونه لګوئ نه هغه ستاسو کار نه ده تاسو د انټرفیس له لارې نه فیسبوک ته وګورئ که ته فیسبوک عکس بدلوې کوډینګ کوې ورته نه بلکې هلته بټن جوړ ده کلیک ور باندې کوې عکس یې بدلوې کمنټ هم داسې ده شیر هم داسې ده هر څه هم داسې لایک هم داسې ده صحیح شو نو تاسو یو انټرفیس لرئ د انټرفیس ته موږ وایو فرنٹ اینډ دې ته موږ څه وایو فرنٹ اینډ هغه دواخانې مثال چې ما درکړه دواخانې کې اپلیکیشن یې انسټال کړی هغه صفحه چې نه وي نو هغه کس به چېرته انټري کوي هغه په ډیټابیس نه پوهېږي چې زه کوډ وکړم یو ټیبل کریټ کړم کریټ اور ډیلیټ ډراپ ټیبل دس اینډ دس صحیح ده هغه فرنٹ اینډ باندې پوهېږي هغه یو صفحه وي ټکس باکسونه جوړ وي بټن جوړ وي نوم ولیکم انټر یې کړم داخل شي ډیټابیس دغه فرنٹ اینډ به هم ته ورته جوړوې اوس که چېرته زه راشم ډیسکټاپ بیس ته ډیسکټاپ بیس او ویب بیس کې فرق کوي که ډیسکټاپ بیس ته راځي او بیا جاوا ته راځي ته باید فرنٹ اینډ په پروګرامینګ ورته وکړي پروګرامینګ به ته استعمالوې د فرنٹ اینډ جوړولو لپاره صحیح شو هغه صفحه د جوړولو لپاره پروګرامینګ کې جوړېږي اوس دغه فرنٹ اینډ چې دا به د بیک اینډ سره څه شی کې ته ډیټابیس ته په بیک اینډ کې ښه موږ بیک اینډ چاته وایو کور ډیټابیس دغه پروګرامینګ کې چې ما فرنٹ اینډ جوړ کړی دغه زه وصلوم د چا سره ډیټابیس ستاسو د فیسبوک کې چې یوزرنیم پاسورډ لګوئ کله فکر کړی دا چېرته ځي ډیټابیس چېرته ده هغې په سرور کې انسټال مونږ چې عکس ویډیو اچو زمونږ د کمپیوټر ځای خو نه نیسي که نه حافظه څومره عکسونه ور اچوئ تاسو دا چېرته ځای نیسي د هغې په سرور کې چې آنلاین تاسو صرف انټرفیس لرئ د هغې بس پوه شوې په دې باندې بیا تاسو اوس څوک چې اپلیکیشن جوړوي فرنٹ اینډ به پروګرامینګ به هم وایي او بیا به بیک اینډ کې ډیټابیس هم وایي د دواړو ترمنځ به موږ څه رامنځته کړو کنیکټیویټي به رامنځته کړو خپله پروګرامینګ که موږ د جاوا مثال واخلو په جاوا کې زه یو صفحه جوړوم فرنٹ اینډ کې لږ زه تاسو دلته ښیم ښه زه دلته ما پیدا کړ دلته به وي چېرته به وي نه پوهېږم دلته چېرته like this ګوره دا جاوا کې جوړ شوی ده ښه مثال دلته زم دلته آن کوم ښه
راشم خو دې کې چې دا ما سره اوشته ښه خبره ده. زه د یو مثال در په خاطر درته وایم ښه چې فرنټ اینډ او بیک اینډ. دا فرنټ اینډ ده که نه ده؟ ګوره تا پروګرامینګ کړی دی لپاره څه دې کړي جاوا کې دې ګوره دا کوډ کړی ده فرنټ اینډ دې جوړ کړی یا دې دا کوډ کړی دا وګوره دا وګوره com.mysql ته موږ کنیکشن وایي ګوره کنیکشن جوړ شوی کنیکشن کلاس دغه فرنټ اینډ چې د کوډ لارې مې دا مې جوړ کړی دا مې وصل کړی پوهېږې چا سره دې سره ښه dash euro dash p mysql dash euro dash p دا show data دا database ده ښه دلته مثال یې درته درښیم show databases دا databases دي use ګور دا ډیټا چیرته سٹور ده ښه show tables and select static from دا ګوره دا یوزر نیم پاسورډ چې دلته لګوم چېرته ذخیره شوي دي په دغه ډیټابیس ټیبل کې صحیح ده. نو ما هغه فرنټ اینډ چې دا یو دا مې د پروګرامینګ له لارې نه چا سره وصل کړی ډیټابیس سره. ګوره زه همدغه نوم هلته لګوم ښه چې دا یې پېژني که نه ahmad1@gmail.com 123 abc پاسورډ دی. زه راځم دلته ګوره زه د پروګرامینګ لارې نه بیک اینډ ما ته نه ښکاري صرف فرنٹ اینڈ ما ته ښکاري بس. دس از کالډ فرنٹ اینڈ انټرفیس صحیح. زه لګوم چې یو نوم یې احمد1 و که نه هلته ډیټابیس کې هم دا نوم تاسو فیسبوک کې هم همداسې نومونه جوړوئ هلته ذخیره شوي دي بیا تاسو به مقابل کې یوزر نیم او پاسورډ لګوئ abc 123 یا 123 abc so the username and password are correct یعنې دا هلته موجود دي په ډیټابیس کې. او که زه غلط ولګوم پاسورډ the username and password are incorrect دا یې هغه ځینه چیک کوي صحیح شو. مثال دلته یو بل پاسورډ لګوم لایک mariam1@gmail.com دا لاست اگزامپل به ورکړم خلاص mariam like this correct صحیح شو. ولې دا دلته موجود دی ډیټابیس کې. نو دې ته بیا موږ څه شی وایو فرنټ اینډ او بیک اینډ ورته ویل کېږي. کلیر شو خبره. لیکن په پروګرامینګ داخل کې به ته داسې کلاسونو نه کوډ نه به استفاده کوي چې ستا فرنټ اینډ د چا سره وصل کړي د ډیټابیس سره وصل شي. کلیر. فی الحال موږ اس ای وایو په جاوا کې ښه تاسو باید اول بیا ته نشي کولی چې ډیټا سټور کړي او یا راواخلي بیا به ساده داسې ورکوي او دا ګونګه غوندې صفحه ده په ساده لفظونو کې. فکر وکړه فیسبوک کې ته یوزرنیم پاسورډ لګوې بټن باندې کلیک کوې جواب نه درکوي یعنې شاته ډیټابیس نشته ذخیره نشته شاته چې دا یوزرنیم پاسورډ ذخیره شوی وي. تاسو چې کله ساین اپ کېږئ په فیسبوک کې تاسو نو معلومات اخلي که نه د معلومات چیرته ځي ډیټابیس کې ذخیره کېږي د هغې مقابل کې تاسو ته یو ایمیل ادرس درکوي یو آی ډي درته جوړوي هغه آی ډي بیا ته ساین ان کېږي. چا چې آی ډي نه وي جوړه کولی شي ډایرکټ لاګ ان شي یا ساین ان شي نه تا نه پېژني اول ته راجستر شوی نه د هغوی سره صحیح ده. رجسټریشن لپاره به ته کېدلی شي او داسې کېدای شي داسې تا نه معلومات وغواړي اول ټول ښه دا نه ده دا به زه بند کړم دا د مثال په خاطر ده ښه دلته هم کولی شم داسې دلته به نوم دلته نه پوهېږم فیکلټي ډپارټمنټ سیمسټر به دې ولیکئ دلته به بټن یې کلیک به پرې وکړو لاړ به شي ډیټابیس کې به ذخیره شي بیا زه کولی شم هغه سرچ هم کړم ښه دې ته ډېر ماغ نه کوو ښه چې بیا تاسو کنفیوز نه شئ صحیح شوه. نو موږ دلته سټینډرډ ایډیشن وایو او سټینډرډ ایډیشن مطلب دا ده چې اول زیات فوکس به زموږ په ډیسکټاپ بیسډ اپلیکیشن باندې. نو مخکې مې درته وویلې چې اس ای ضرور دی دا باید تاسو ووایئ. کلیر. کوم سوال چې خو نشته که تاسو سوال نه لرئ نو مخ ته به لاړ شو. ښه دا عموم خبرې دي ښه نو دا ښه ده چې زده مو وي. اوس راځو دلته مثال زه وایم دا زه جاوا زده کوم ما جاوا سلیکټ کړه زه جاوا چېرته ولیکم ورډ کې ایکسل کې که فوټوشاپ کې ولیکم خبره ده که نه. دې لپاره باید ماته یو سافټویر پکار ده بیا هم اپلیکیشن پکار ده ماته چې مخکې نه جوړ شوي دي and that is called IDE. یو سافټویر ده چې هغې ته موږ IDE وایو. اوس خبره دا ده زه هر سافټویر ته IDE ویلی شم نو
ورډ کې زه پروګرامینګ نشم کولای ایکسل کې. آی ډي مطلب دا نه د هرې ژبې لپاره ځان ته آی ډي یا سافټویر چې پای کې ته د هغې کوډ لیکلی شي هغې ته موږ وایو آی ډي ای. یس ویری ګډ. موږ سی پلس پلس چېرته لیکه؟ ډیف سی پلس پلس کې لیکو موږ. صحیح شو؟ مثال سی شارپ په نوم یوه ژبه ده چېرته لیکئ؟ ویژوال سټوډیو. نو جاوا به چېرته لیکم؟ جاوا لپاره سافټویرز دي، خاص شکل سافټویر آی ډي ایز دي په معنا د انټیګریټډ څه شی و؟ یس ډیولپمنټ یو انوایرمنټ ده. ښه څه شی ده؟ انوایرمنټ ده. انټیګریټډ دي، بعضې شیان د هغې داخل کې چې یو ځای شوي دي او موږ ته یو داسې محیط جوړ کړی چې هغې کې زه یو سافټویر جوړ کړم. ځان ته اسانه کړئ، دا لفظونو ته وګورئ خپله پوهېږئ تاسو. انټیګریټډ ډیولپمنټ انوایرمنټ ته یو. ښه اوس زه یو هر سافټویر ته ولې آی ډي ای نشم ویلی؟ یا که ورته ووایم نو آی ډي ای کوم خاصیتونه لري؟ صحیح شو؟ صحیح شو؟ زه آی ډي ای کوم خاصیتونه ولري چې سافټویر زه آی ډي ای ووایم؟ کلیر؟ نو یو چې دا ښه پروګرامینګ لینګویجز فرق کوي. صحیح شو؟ یو چې دا موږ چې لرو سورس کوډ باید ولیکلی شو هغې کې، یعنې یو ایډیټر ولري. ایډیټر یو صفحه ولري زه هغې کې کوډ ولیکم. لایک دا ګوره نیټ بینز دا یو آی ډي ای ده او دا یو صفحه هم لري. په دې صفحه کې زه کوډ کولی شم. دا کلیر؟ دا زموږ څه ده؟ صفحه ده. کلیر؟ سورس کوډ باید زما سپورټ کړي، یعنی یو ایډیټر ولري. اوس ایډیټر خو ورډ هم لري، زه به هلته ولیکم که نه؟ هغې نه بعد په دې کې باید آیا کمپیوټر زموږ په کوډینګ پوهېږي دا چې زه څه شی ولیکم؟ کمپیوټر ډایرکټ په دې کوډ پوهېږي؟ نه پوهېږي. په کومه ژبه پوهېږي؟ صفر یو باندې. نو دا باید څنګه پوه شي؟ دا باید څنګه ترجمه شي د کمپیوټر ژبې ته تر څو هغه پرې پوه شي او ما ته نتیجه راکړي؟ یس موږ یو انټرپریټر یا کمپایلر ته ضرورت لرو. ښه یو ترجمان ته ضرورت لرو چې موږ ته هغه سورس کوډ چې په پروګرامینګ کې لیکل هغه څنګه کې باید صفر یو ته یې واړي. یې ټرانسلیټر دی. دا ټرانسلیټر یعنې موږ ویلی شو چې کمپایلر از یوز ټو کنورټ هیومن لینګویج انټو مشین لینګویج اینډ هیومن لینګویج انټو what vice versa. clear؟ صفر یو ته اړئ، صفر یو نه بېرته ستا ژبې ته مړئ. خلاص صحیح شو؟ اوس کمپیوټر زما په ژبه نه پوهېږي، زه د هغې په ژبه نه پوهېږم، نو داخل کې مینس کې باید کمپایلر راشي. دا عموم کې زه یو خبره کوم. ښه د جاوا سیسټم لږ فرق کوي، دا به تاسو ته اوس معلوم شي. یو بل چې دا آی ډي خدا په عموم کې آی ډي دا خاصیتونه ولري، لیکن دا خبره که په سی پلس پلس کې موږ وکړی وای بیا به ډېر ښه. چېرته جاوا چېرته سی پلس پلس. صحیح شو؟ یاد ساتئ جاوا کې کله چې موږ کوډ کوو، کوډ چې کله کوو موږ د دې پروسس باندې ځان پوه کړئ. دا کوډ چې موږ کوو دې ته موږ وایو سورس کوډ. سورس کوډ څه مطلب؟ کوډ چې زه د یو شي جوړولو لپاره کوم، منبع د یو شي د جوړولو لپاره سورس کوډ موږ دې ته وایو. دا کوډینګ چې زه کوم موږ تاسو یې کوو، دې ته موږ سورس کوډ وایو. موږ د همدې سورس کوډ نه یو شی جوړول غواړو. کلیر؟ اوس راځم دلته سورس کوډ په جاوا کې چې تا کړی ده، مثال خبر یو فایل ده په نوم د ګډ ډاټ جاوا. یعنې جاوا یو فایل ده په دا ده دلته یو فایل جوړ کړی دی. نوم څه ده اوس ګورې د دې رجسټریشن ډاټ جاوا دلته لیکل شوي دي. لاګ فارم ډاټ جاوا، کان ډاټ جاوا، ګډ سیکس ډاټ جاوا. صحیح شوه؟ فکر وکړئ دغه سورس کوډ شو ستاسو او دا پوره مکمل هم څه ده؟ سورس فایل ده ستاسو. ښه دا څه ده؟ سورس فایل. یعنې موږ سورس فایل داخل کې څه شی لرو؟ سورس کوډ لرو. سورس فایل مدعا یو ده ستاسو. موږ سورس کوډ لیکلی، سورس فایل داخل کې هغه فایل څه نومیږي؟ ګډ ډاټ جاوا. لیټ سپوز بل نوم لري، بیډ لري، کلاس لري، لاګن فارم لري، انکم لري، ایکسپنس لري، ډاټ جاوا سره ثبت شوی. اوس دغه سورس کوډ چې ده په جاوا کې څه کېږي؟ ښه دا ول کمپایل کېږي. کمپایلر څه شی کوي؟ دا ترجمه کوي. په سی پلس پلس کې څه کېدل؟ زموږ سورس کوډ کمپایلر به ترجمه کړ، د هغې نه به یو فایل جوړ کړ په نوم دی اګزي. اګزي مینز ایگزیکیوټیبل فایل. دې کې ستاسو نتیجه ده، دغه فایل تاسو انسټالوئ او دې کې رزلټ کتلی شئ خپل. لیکن جاوا داسې نه کوي. جاوا یو خاصیت لري په نوم دی سیکیورټي. ډېر سیکیور ده جاوا، د دې ماتول سخت دي. ولې؟ د دې پروسس لږ غټ دی د سی پلس پلس نه. اول چې کمپایلر سورس کوډ زموږ کمپایل کړه د هغې نه څه جوړوي؟ زموږ فایل په کوم نوم باندې و؟
good dot java د dot class په نوم باندې موږ ته یو فایل جوړوي چې په نوم باندې dot class په نوم باندې د dot class فایل زموږ د کوډ ترجمه کوي کوم فایل ته ترجمه کوي dot class څه ده د انټرمیډیټ لینګویج ده انټرمیډیټ لینګویج ده انټرمیډیټ لینګویج څه مطلب اوس نه مونږ په پوهېږو داسې ژبې ته یې اړوي نه کمپیوټر ور باندې پوهېږي صحیح شو اوس دغه دې ته یې ولې واړو دا پروسس یې غټ کړی چې تر څو سیکیورټي رامنځته شي مرحلې زیاتې کړي دي ورته سټیپس زیات شوي دي صحیح اوس دغه به څنګه کوو دغه فایل یعنې دې فایل ته څه نوم ورکوي پوهېږئ ډاټ کلاس خو دا خو هماغه ګډ ډاټ کلاس ګورئ تاسو فایل جوړ کړه په نوم د ګډ ډاټ جاوا دا هم کمپایل که کمپایلر چې کمپایل یې که صحیح ترې جوړ کړل ګډ ډاټ کلاس ګډ ډاټ کلاس هغه ژبه ده کله چې بعض یو حروف د انګلیسي وي یو کوم عدد وي یو کوېسچن مارک وي یو ډیش وي داسې ژبې ته یې واړئ چې ته پرې پوه نه شي اوس دغه موږ څنګه دې نتیجه واخلو کمپیوټر هم نه پرې پوهېږي کمپیوټر کې دلته انټرپریټر راځي ښه څه شی راځي انټرپریټر بیا هم یو ترجمان دی چې څه کوي د جاوا هغه کلاس چې ډاټ کلاس فایل کې ده هغه کوډ چې ډاټ کلاس فایل کې ده هغه څه شی کوي د کمپیوټر ژبې ته یې اړوي چې کمپیوټر پرې پوه شي او موږ ته نتیجه راکړي پوه شوئ دلته یوه مرحله زیاتېږي ما که د سی پلس پلس کمپایلر داشتیم نه که انترپریتر درست است در اینجا یک مرحله زیاد شد وقتی که ما سورس کد خود ما در فایل good.java کمپایل میکنیم کمپایلر در چی ترجمه میکنه او را در زبان دات کلاس یک زبان است دیگه intermediate language است زبانی است که نه ما او را میفهمیم به درستگی و نه کامپیوتر باز همون دات کلاس فایل چی میکنه انترپریتر در زبان کامپیوتر اکزیکیوت میکنه رن میکنه برای ما نتیجه را نشان میده درست است خب این همین پروسس جاوا است دیگه حال ما برای جاوا کدام چیزها را نیاز داریم که جاوا را استفاده کنیم ببینید پیش از اینکه شما یعنی IDE جاوا را انستال کنین با نام NetBeans هستن خواه NetBeans چی است؟ یک IDE است که به خاطر جاوا از استفاده میشه یعنی ما میتونیم که داخل NetBeans یک اپلیکیشن است کد جاوا را استفاده کنیم نوشته کنیم NetBeans کې تو تغییرات نشي راوستلی خو NetBeans کې مختلف کارونه کولی شي د کوډ له لارې نه NetBeans خو فکس دا خو جوړ دم داسې خو سافټویر دا کې تغییرات نشي راوړی د کمپنۍ پورې مربوط ده صحیح آپشن یې نشي تغییرولی ضرورت یې نه لرو موږ چې بدلې کړو ځکه دا ټول کارونه موږ ته کوي څه چې موږ غواړو او دې داخل کې موږ کوډ کوو هغه کوډ کېدلی شي زیات مقصدونه ولري زیات هدفونه ولري مختلف هدفونه ولري خو یاد ساتئ دا یو IDE ده ښه د جاوا لیکن په جاوا کې په NetBeans یوازې کار نشي کولی چې ستاسو کوډ رن کی کمپایل کی انټرپریټ کی تاسو نتیجه وښیي دې سره به یو ځای په همدې کمپیوټر کې ته په نوم د JDK یو بل اپلیکیشن ورته ویلی شي دا به انسټال کړي دا سیټ اف اپلیکیشن هم ورته ویلی شي JDK means Java Development Kit دا سیټ اف ټولز دي مختلف ټولز دي په دې کې وړ پروګرامونه دي په دې کې چې خاص کار تر سره کوي څه شی پروګرامونه دي په دې کې اول کمپایلر شته په دې کې کمپایلر په دې کې ډیبګر شته what is debugger په دې کې انټرپریټر شته صحیح شو انټرپریټر هم لري دا او کمپایلر خو پوهیږي زموږ سورس کوډ ترجمه کوي ډاټ کلاس فایل جوړي ترجمه کوي کنه که کوم مشکل ورکی هغه نه پرېږدي چې دا موږ ته شي کی ترجمه یې کی که کوم مشکل ورکی په لیکلو کې ډیبګر مطلب دا دی ډیبګر که چیرته زموږ په کوډ کې غلطي راغله صحیح کوډ کې غلطي راغله نو هغه رانیسي او موږ ته ښکاره کوي مطلب دا ایرر چیکینګ کوي صحیح شو ایرر چیکینګ کوي یا ټریس کول ورته وایي ایرر ټریس کوي موږ ته چې کوم ځای کې تا غلطي کړې ده غلطیانې بیا څو رقمه دي سنټیکس ایررز دي لیکلو کې دې غلطي کړې ده لاجیک کې دې غلطي کړې صفر دې راخیستی ده او په سل دې تقسیم کړی هېڅ نتیجه نه درکوي ستا پروګرام صفر چې هېڅ نشته په سلو باندې به څنګه تقسیم صحیح یا د کمپایل رن ټایم ایرر دی رن ټایم ایرر څه مطلب اعدادو لپاره د ویریبل اخیستی نوم دې ورته ورکړه دا رن ټایم ایرر شو ډیبګر غلطي نیسي او تا ته ښکاره کوي صحیح ده اینډ شو ایررز
ایررز موږ ته ښکاره کوي خلاص. اوس ګوره انټرپریټر څه کار کوي؟ هغه ډاټ کلاس فایل چې دا هغه موږ ته ترجمه کوي بس. نو جی ډي کې د همدې شانو مجموعه دې نه علاوه نور شیان هم شته ورکې ښه، لکه د جاوا کلاسونه دي، د جاوا څه شی دي؟ ټول کلاسونه په دې کې دي. کلاسز څه شی دي ښه؟ واټ از کلاس؟ ساده لفظو کې درته وایم فی الحال کلاس اصل کې مجموعه د څه شی ده؟ د فنکشنونو او د ویریبلونو. هر فنکشن موږ ته یو خاص کار تر سره کوي. مثال پرنٹ، که ته سافټویر کې یو بټن جوړوي چې کلیک پیو کوم ما ته پرنٹ وکړي، هغه پرنٹ فنکشن په دې کې موجود دی. لیکن ټول فنکشن نه اوس داسې وایم خپله جی ډي کې چې انسټال کړله بس فکر وکړه تا جاوا انسټال کړله. صحیح شو؟ ته جاوا کوم شی نه چې ځان ته انسټال جی ډي کې انسټال کړه جاوا انسټال شوله. او جاوا بیا ځان ته ورژن هم لري. جاوا کېدای شي ورژن 5 6 7 8 نن سبا 9 راغلی. او خیر زه د هغه خیمه د ورژن ایډیشن هم یو څه شی ده موږ سره صحیح ده. ورژن ډېرې بدلیږي. ورژن چې بدلیږي څه شی بدلیږي؟ اصل کې کلاسونه اضافه کیږي یا فنکشنالټیان اضافه کیږي. صحیح شو؟ نو جی ډي کې ته چې انسټالوې د جاوا ورژن هم همغه سره انتخابېږي. ښه دلته موږ جی ډي کې انسټال کړی اوس نیټ بینز به هم انسټال کړه تېره ورځ هم بیا هم که چا نه انسټال باید انسټال شي. صحیح شو؟ زه درته درکومه یا خپله ډاونلوډولی هم شي فری دي دواړه جی ډي کې او نیټ بینز. صحیح دواړه انسټال کړئ بیا تاسو چې نیټ بینز انسټال کړه نو دغسې یو علامه به درته درکړي پروګرام به خلاص شي بیا تاسو هغې داخل کې کار کولی شئ. لایک زه ورته هم چې لایک زه دا بندومه داسې یو انټرفیس لري. دا نیټ بینز د چا مربوط دی؟ د جاوا لپاره ده خو د کومې کمپنۍ ده؟ د اوریکل. اوریکل یو کمپنۍ ده ښه چې جاوا د هغوی ده. صحیح شو؟ جاوا هم د هغوی ده، اوریکل ډیټابیس هم د همدوی ده او مای سیکول هم د همدوی ده. مای سیکول خو هغه اوپن سورس ساتلی. اوپن سورس او کلوز سورس باندې بیا ورځ خبرې کوو چې دا څه معنا لري. کله چې جی ډي کې انسټال شو جی ډي کې تاسو چک کولی هم شئ له طریق د نوټ پیډ نه. جی ډي کې کمپایلر ورکې انسټال شو هغه موږ ته ښکاري نه نور بس دې سره یو ځای کار کوي. او د چک کولو کېدای شي په نوټ پیډ کې کار ونه کړي درته ستا کوډ کې کم مشکل وي یا پات کې دې مشکل وي. تېر درس کې موږ ویډیو مې کړی دی که نه هغې کې ټول تاسو ته ویل شوي دي. هغه بله ویډیو پرون هم چې وکړه که نه بیا ضرورت نه ځکه موږ بیا نوټ پیډ کې کار نه کوو. اوس چې تا زه یو پروجیکټ درکړم فاینانشیل پروجیکټ ته په نوټ پیډ کې کار وکړه. ښه دا چې هغه شو اوس نور نن مخکې نه ځم هغه په دې وجه چې بس اوس کوډ شروع کېږي او تاسو باید نیټ بینز او جی ډي کې ټایټ کړئ. ښه دی یو ښه کمپیوټر پیدا کړئ اول خو کم از کم کور آی 5 خو وي ښه ریم هم ښه وي دا ورکې انسټال کړئ نیټ بینز او جی ډي کې او چې در څو بیا موږ آینده درس کې کار شروع کړو. خیر صحیح شوه؟ ښه په دې کې که کوم مشکل لرئ ضرور نه ده ښه دې خبرو کې دا خو هسې خبر ډیلیټ یې کوي ضرور نه ده دا ویډیو لیکن دا ده ښه ده چې ذهن کوموي او له خیره سبا به مونږ خپل کوډ له خیره شروع کوو. I think it's enough for today.